السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستانو که تاسو غواړئ چې مونږه په انګلیسي ژبه کې هر قسم جمله ووایو او زمونږ انګلیش روان شي نو ستاسو دپاره دا ویډیو کتل انتهایی ضروري دي ځکه په دې ویډیو کې مونږ تاسو ته د خپلو ویډیوګانو یو مجموعه راجمع کړې ده چې په دې کې تاسو ته هر قسم جمله میلاویدی شي او ستاسو انګلیش په دې باندې روانېدی شي. نو راځئ د دې ویډیو په طرف باندې. په اول درس کې مونږ تاسو ته د انګلیسي ژبې هغه سوالونه راوړي دي کوم چې مونږ په روزمره زندګۍ کې له یو بل څخه کوو او انتهایی ضروري دي. نو راځئ اول د دې سوالونو په طرف باندې لکه مثال چاته وایو څه مسله ده، د پلانکې ستا څه دی، چا سره خبرې کوې، څه چلو شو وغیره وغیره. راځئ په دې درس کې زده کړئ. اول نمبر مونږ چې چاته وایو چې څه مسله ده نو مونږ به ورته وایو what is the matter. what is the matter څه مسله ده. what is the matter څه مسله ده. او که مونږ چاته وایو چې هغه دې څه دی، لکه یو کس د چا سره روان وي مونږ ورته وایو دا ستا څه کیږي نو مونږ به ورته وایو what is he to you هغه دې څه دی. what is he to you هغه دې څه دی. که هغه جینۍ وي چې او مونږ تپوس کوو چې هغه دې څه ده نو بیا به مونږ د هی په ځای شي راوړو. what is she to you what is she to you هغه دې څه ده او what is he to you هغه دې څه دی. او که یو کس چا سره خبرې کوي، مثال په ټلیفون باندې لګیا دی او موږ ورته وایو چا سره خبرې کوي نو موږ به ورته وایو whom do you talk whom do you talk چا سره خبرې کوي. whom do you talk چا سره خبرې کوي. او که یو کس باندې څه چلو شي او موږ ورته تپوس کوو چې په تا څه وشو نو موږ به ورته وایو what happened to you what happened to you په تا څه وشو. what happened to you په تا څه وشو. یو کس زمونږ خواله راشي او موږ ته تپوس کوو چې څنګه دلته راغلی یا کمې خبرې دلته راوستلې نو موږ به ورته وایو what brought you څه خبرې دلته راوستلې. what brought you څه خبرې راوستلې یعنی څه له رالې. او که موږ چا نه یو تپوس کوو چې یو څیز وي، مثال دکاندار وي، موږ ورته وایو چې د دې څه قیمت دی نو موږ به ورته وایو what does it cost what does it cost د دې څه قیمت دی. what does it cost د دې څه قیمت دی. او که موږ یو چاته وایو چې هغې سره د څه تعلق دی نو موږ به وایو how is she related to you how is she related to you هغې سره ستا څه تعلق دی. او که موږ چاته وایو مثال موبایل پرتی دي او موږ ورته وایو چې ستا موبایل کوم یو دی یا کوم یو ستا موبایل دی نو موږ به ورته وایو which one is your mobile which one is your mobile کوم یو ستا موبایل دی. یا موږ ورته وایو ستا پن کوم یو دی نو موږ به وایو which one which one معنا کوم یو which one is your pen کوم یو ستا پن دی. که موږ چا نه د هغوی د والدینو باره کې تپوس کوو چې والدین دې څنګه دي نو موږ به ورته وایو how are your parents how are your parents والدین دې څنګه دي. parents معنا والدین. how are your parents والدین دې څنګه دي. که موږ ورته وایو چې رور دې څنګه دی نو ورته وایو how is your brother رور دې څنګه دی. how is your brother رور دې څنګه دی. او که موږ وایو مور دې څنګه ده how is your mother مور دې څنګه ده. how is your mother مور دې څنګه ده. که موږ یو چا نه تپوس کوو چې تا سره دغلته څوک دي یعنی دغه ځای کې تا سره څوک دي نو موږ به ورته وایو who is there with you who is there څوک دي دغلته with you تا سره دغه ځای کې تا سره څوک دي who is there with you. که موږ دا تپوس کوو چا نه، مثال یو موږ په سفر باندې روان یو او د ډرایور نه تپوس کوو یا کلنډر نه تپوس کوو چې د موټر کرۍ څومره ده نو موږ ورته وایو what is the fare of the car what is the fare of the car د موټر کرۍ څومره ده. fare معنا کرۍ. او که موږ نه یو څوک روان وي او موږ ورته وایو ته ولې ځې اوس نو ورته وایو why do you go now ته ولې ځې اوس why do you go now ته ولې ځې اوس. او که موږ له یو چا نه دا تپوس کوو چې ستا دپاره زه څه کولی شم نو ورته به وایو what can I do for you what can I do for you ستا دپاره زه څه کولی شم. او که موږ چا نه دا تپوس کوو چې آینده باره کې دې څه سوچ دی نو ورته به وایو what is your future plan what is your future plan plan آینده باره یعنی سوچ، فکر، منصوبه یعنی آینده باره کې دې څه سوچ دی. او که موږ چاته وایو چې ستا ادرس څه دی ستا پته څه ده نو موږ به ورته وایو what is your address what is your address ستا اډرس څه دی ستا پته څه ده. او داسې موږ هم ویلی شو چې what is your location ستا لوکیشن یعنی ستا پته څه ده.
که یو چا نه قلم پټ شي او موږ ترې تپوس کوو چې ستا قلم چا پټ کړو، نو موږ ورته وایو who stole the pen. who stole the pen یا who stole your pen. ستا قلم چا پټ کړو. who stole your pen. ستا قلم چا پټ کړو. او که یو څوک راشي هغه ملاقات کوي د یو چا سره، موږ ته تپوس کوو چې چا سره ملاقات کوي، نو ورته وایو به whom do you meet. whom do you meet. چا سره ملاقات کوي. whom do you meet. چا سره میټینګ یعنی ملاقات کوي. او که موږ یو چا ته وایو چې ستا د پیدایش ورځ کله ده، یعنی په کومه ورځ باندې ستا برډې ده، نو ورته وایو به when is your birthday. when is your birthday. ستا د پیدایش ورځ کله ده. زه دلته نوی یم. I am new here. زه دلته نوی یم. I am new here. زه کلاس اخلم. I attend the class. زه کلاس اخلم. I attend the class. زه انګلش زده کوم. I learn English. زه انګلش زده کوم. I learn English. تاسو ناوخته کړو. You are late. تاسو ناوخته کړو. You are late. زه ستړی یم. I am tired. زه ستړی یم. I am tired. دوستانو زموږ ویډیو در سره لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه. زه مسجد ته ځم. I go to mosque. زه مسجد ته ځم. I go to mosque. زه اودس کوم. I take ablution. زه اودس کوم. I take ablution. زه مونځ کوم. I pray the prayer. زه مونځ کوم. I pray the prayer. زما دپاره دعا کوه. Pray for me. زما دپاره دعا کوه. Pray for me. زه خوشحاله یم. I'm happy. زه خوشحاله یم. I'm happy. I visit my friend. زه د ملګري سره ملاقات کوم. I visit my friend. زه د ملګري سره ملاقات کوم. I take him to the doctor. I take him to the doctor. زه هغه ډاکټر ته بوزم. Take care of him. د هغه خیال ساته. Take care of him. د هغه خیال ساته. Keep the house clean. کور پاک ساته. Keep the house clean. کور پاک ساته. I will come soon. زه زر راځم. I will come soon. زه زر راځم. Someone knocked at the door. چاور وټکولو. Someone knocked at the door. چاور وټکولو. See who is there. وګوره څوک دی هلته. See who is there. وګوره څوک دی هلته. No one is there. هلته څوک هم نشته. No one is there. هلته څوک هم نشته. What is there. دغه ځای کې څه دي. What is there. دغه ځای کې څه دي. There is nothing. دلته څه هم نشته. There is nothing. دلته څه هم نشته. دوستانو هیله ده چې زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه. ستا څه کاروبار دی. What is your job. ستا څه کاروبار دی. What is your job. زه څه هم نه کوم. I am doing nothing. زه څه هم نه کوم. I am doing nothing. ستا کور کوم ځای دی. Where is your home. ستا کور کوم ځای دی. Where is your home. ژوند دې څنګه دی. How is your life. ژوند دې څنګه دی. How is your life. ښه روان دی. It is going well. ښه روان دی. It's going well. Are you married. آیا تا واده کړی. Are you married. آیا تا واده کړی. No, I am single. نه زه مجرد یم. No, I am single. نه زه مجرد یم.
How long have you been here? څومره وخت نه دلته یې؟ How long have you been here? څومره وخت نه دلته یې؟ I have been here for 2 years. زه 2 کالونه دلته یم. I have been here for 2 years. زه 2 کالونه دلته یم. Where are you basically from? اصل د کوم ځای؟ Where are you basically from? اصل د کوم ځای؟ I'm basically from Peshawar. زه اصل د پېښور یم. I'm basically from Peshawar. زه اصل د پېښور یم. که موږ چاته وایو چې بره لاړ شه نو موږ به ورته وایو go up. کو معنی لاړ شه up بره لاړ شه. که موږ چاته وایو چې ښکته لاړ شه بیا به ورته وایو go down. go down ښکته لاړ شه. go up بره لاړ شه. او که چاته وایو چې نیغ ځه یا نیغ لاړ شه نو ورته وایو به go straight. straight معنی سیده. go straight سیده لاړ شه یا نیغ لاړ شه. او که چاته وایو چې مخکې شه یا مخکې ځه نو ورته وایو به go ahead. go ahead مخکې ځه یا مخکې شه. او که چاته موږ دا وایو چې فوراً لاړ شه یعنی زر تر زره لاړ شه اچانک لاړ شه نو بیا به ورته وایو موږ go at once. go at once. at once معنی فوراً یعنی فوراً لاړ شه. او که چاته موږ وایو چې اخوا شه څوک زموږ مخې ته ولاړ وي او موږ ورته وایو چې سایډ ته شه یو طرف ته شه بیا به ورته وایو get aside. get aside معنی اخوا شه یا یو طرف ته شه. او که موږ چاته وایو چې کنځلې مه کوه نو ورته وایو به don't abuse. abuse معنی د چا بېعزتي کول یا چاته کنځلې کول نو ورته وایو به don't abuse. کنځلې مه کوه. که چاته موږ وایو چې تیز ځه نو ورته وایو چې go fast. go fast معنی تیز ځه. او که ورته وایو چې تیزه منډه ووهه نو ورته وایو به چې run fast. او که چاته وایو چې خیال کوه نو ورته وایو به take care. take care معنی خیال کوه. یا ورته وایو چې محتاط اوسېږه نو ورته وایو به be careful. خیال کوه محتاط اوسېږه. او که چاته وایو چې زما خبره واوره نو ورته وایو به listen to me. listen to me یعنی ما ته غوږ کېږده زما خبره واوره نو وایو به listen to me. او که چاته وایو چې دلته ودرېږه نو وایو به stop here. stop معنی ودرېږه. here دلته. stop here دلته ودرېږه. close the door. close معنی بندول. close the door دروازه بنده کړه. دغه رنګې که موږ وایو چې کړکۍ بنده کړه نو بیا به موږ وایو close the window. کړکۍ بنده کړه. close the door دروازه بنده کړه. close the window کړکۍ بنده کړه. دویمه جمله ده موږ سره open the cupboard. open the cupboard. open خلاصه کړه. the cupboard الماری یعنی الماری خلاصه کړه. دې ته ډېر خلک کپبورډ وایي خو کپبورډ ویل غلط دي بلکې دا موږ سره دی کبډ. open the cupboard الماری خلاصه کړه. بله جمله ده موږ سره wash the clothes. wash معنا ووینځه the clothes جامې. wash the clothes جامې ووینځه. wash the clothes جامې ووینځه. do the dishes. do the dishes معنا لوښي ووینځه. do the dishes په ځای باندې مونږه wash the dishes ویلی شو. wash the dishes لوښي ووینځه او do the dishes ویلی شو لوښي ووینځه. sit with me. sit کېنه. with me ما سره. sit with me ما سره کېنه. take tea. take معنا اسکه. tea چای. take tea چای اسکه. چای څکلو دپاره مونږه take لفظ استعمالو. خو که مونږ وایو چې اوبه وسکه یا پیپسي وسکه یا نور مشروبات وایو چې هغه مونږه زر زر سکو نو هغې دپاره مونږه ډرینک لفظ راوړو. بیا مونږه وایو ډرینک پیپسي. پیپسي وسکه یا وایو ډرینک واټر اوبه وسکه. خو که مونږه وایو چې چای وسکه نو بیا مونږه وایو ټیک ټي. چای څکلو دپاره مونږ ټیک لفظ راوړو. ټیک ټي چای وسکه. بله جمله ده مونږ سره turn on the fan. turn on ولګوه د فین پکې. turn on the fan پکې ولګوه. او که مونږ وایو چې بند کا پکې نو بیا به وایو turn off the fan. turn off بند کړه د فین پکې. turn on the fan پکې ولګوه. turn off the fan پکې بند کړه. بله جمله ده مونږ سره switch on the TV. switch on the TV TV ولګوه.
ټي وي لګولو دپاره هم مونږه ټرن آن د ټي وي هم ویلی شو، دغه رنګې سویچ آن د ټي وي هم ویلی شو. سویچ آن د ټي وي ولګوه. ټیک ا بات، ټیک ا بات ولامبه. بات وی لامبلو ته. چې مونږ چاته وایو چې ولامبه نو وایو به ټیک ا بات ولامبه. که وایو چې زه لامبم نو وایم به چې آی ټیک ا بات زه لامبم. آی ټیک ا بات زه لامبم. ته ولامبه نو ټیک ا بات ولامبه. سویپ د هاوس. سویپ معنا جارو کا. د هاوس کور. سویپ د هاوس کور جارو کړه. سویپ د هاوس کور جارو کړه. بله جمله ده مونږ سره آیرن د کلاتس. آیرن اسری کړه. د کلاتس جامې. آیرن د کلاتس جامې اسری کړه. چینج یور کلاتس جامې بدلې کړه. چینج یور کلاتس جامې بدلې کړه. کوک د میل. کوک د میل خوراک پوخ کړه یا نونګلی پوخ کړه. کوک د میل خوراک پوخ کړه. پریپیر د ټي چای تیاره کړه. پریپیر د ټي چای تیاره کړه. برنګ واټر اوبه راوړه. برنګ واټر اوبه راوړه. کم ټو د کچن اشپزخانې ته راشه. کم ټو د کچن اشپزخانې ته راشه. کچن ته راشه یا اشپزخانې ته راشه. د چایلډ ویپس ماشوم جاړي. د چایلډ ویپس ماشوم جاړي. he is pretending. he is pretending هغه بهانه کوي. pretend معنا بهانه کول. he is pretending هغه بهانه کوي. او که مونږ وایو هغه بهانه کوي چې بیمار دی یعنی د بیمارۍ بهانه کوي نو مونږ به د دې نه وروستو to be راوړو او ال به ورسره ولګوو. he is pretending to be ill هغه بهانه کوي چې بیمار دی. یا که مونږ وایو چې هغه بهانه کوي چې ډاکټر دی یعنی په بهانه یې د ځان نه ډاکټر جوړ کړی دی نو بیا به مونږ وایو he is pretending to be doctor. he is pretending to be doctor هغه بهانه کوي چې ډاکټر دی یعنی ځان نه په بهانه باندې ډاکټر جوړ کړی دی. دویمه جمله ده he is of my age. he is of my age هغه زما همزولی دی یا هغه زما هم عمر دی. he is of my age هغه زما همزولی دی. we ate to our fill. we ate to our fill. we ate مونږ خوراک وکړ. to our fill ښه په مړه خېټه یعنی مونږ ځان ښه موړ کړو. we ate to our fill مونږ ځان ښه موړ کړو. do not spit. do not spit معنا لاړې مه توکوه. spit معنا لاړې توکول. do not spit لاړې مه توکوه. که مونږ وایو چې په فرش باندې لاړې مه توکوه نو بیا به مونږ وایو do not spit on the floor په فرش باندې لاړې مه توکوه. he fell headlong. he fell headlong. he fell headlong معنا he fell هغه پریوته headlong سرچپه یعنی هغه سرچپه پریوتو. he fell headlong هغه سرچپه پریوتو. he was released. he was released هغه راخلاص شو. he was released هغه راخلاص شو. please wait I'm coming. please wait مهرباني وکړه انتظار وکړه. I'm coming زه راځم. please wait I'm coming مهرباني وکړه انتظار وکړه زه راځم. sorry you are a bit late. sorry وبخه you are a bit late تا لږ ناوخته کړو. you are a bit late تا لږ ناوخته کړو. beware of pickpockets. beware of pickpockets beware ځان ساته او هوښیار اوسېږه of pickpockets د جب تراشو نه یعنی د جب وهونکو او جب تراشو نه ځان ساته. do not spit on the floor. do not spit on the floor. do not spit لاړې مه توکه on the floor په فرش باندې یعنی په فرش باندې لاړې مه توکوه. don't go bareheaded in the sun. don't go bareheaded in the sun. don't go bareheaded سرتور سر مزه یا سرتور سر مګرزه in the sun په لمر باندې
یعنی په لمر سرتور سر مه ګرځه. پلیز پل د چین. پلیز مهرباني وکړه. پل د چین د زنځیر راښکه. پلیز پل د چین مهرباني وکړه زنځیر راښکه. His days are numbered. His days are numbered. د هغه د شمار ورځې پاتې دي. His days are numbered. د هغه د شمار ورځې پاتې دي. Be seated comfortably. Be seated comfortably. په آرام باندې کېنه. Be seated کېنه. Comfortably په آرام باندې. په آرام باندې کېنه. Sympathize with poor. Sympathize همدردي کوه. with poor غریب خلکو سره. Sympathize with poor غریب خلکو سره همدردي کوه. Nobody can tolerate this. Nobody can tolerate this. Nobody څوک هم can tolerate this دا نشي برداشت کولی. څوک هم دا نشي برداشت کولی. The weather is so cool today. The weather موسم is so cool ډیر یخ دی. Today نن. The weather is so cool today. موسم نن ډیر یخ دی. Go to bed now. Go to bed اوده شه. now اوس. یعنی ځه لاړ شه اوس اوده شه.